د پښتنو د امن او ژوند لپاره غورځنګونه مخ په زیاتېدو او پراخېدو دي. تازه په هندوستان کې د میلیونونه پښتنو په استازیتوب پښتون انجمن هم د امن غږ پورته کړ. دوی وایي د پښتنو پر وړاندې زور زیاتی او ظلم دی بند شي. دا په هند کې د لسګونه میلیونه پښتنو غږ دی چې وایي د پښتون ژغورنې لپاره خپلې برحقې مبارزې ته دوام ورکوي. دا لومړی قدم دی چې په ممبئی ښار کې د پښتنو د یووالي لپاره کېښودل کېږي. دا نن انجمن چې وسو دا ډېر د افغانانو خصوصا د پښتنو په اتفاق سره جوړ او ډېر یو کامیابه او لذت بخته غونډه وه. دا تخمینا بار او یو کلو څخه د اولین بار ده چې دا بیرته افتتاح کېږي او دلته الحمدلله د هندوستان له ګوټ ګوټ خلک راغلي وو او دا غونډه افتتاحیه وکړه. نو موږ له دې اتحادیې څخه ډېر خوشحاله یو، موږ ټول سره یو ځای یو او موږ خواهش دا ده چې باید ټول افغانان خصوصا پښتانه که لرو باندې ټول باید یو اتحاد یو اتفاق سره اوسي. شمشاد کارکوونکو ته نن چې دا کوم میټینګ سوی ده په مهاراشټر کې په بمبئی کې، دا یو ډېر ښه اتحاد او یو ډېر ښه اتفاق ده او موږ ډېر خوشحاله یو چې د افغان ولس په هندوستان کې نن موږ د ازادي پیدا کو. ما نوم فیروز خان دی، اوس هم په بمبئی کې اور نن دلته یو ډېر ښه مهم د شپېتو کال زوړ د پخواني د پښتنو تنظیم پښتون جرګه هند آل انډیا پښتون کمیټي دا اوس بیرته شروع سوې ده او په دې کې موږ ټول پښتانه چې دا بمبئی کې اوسیږي او هندوستان کې اوسیږي موږ ډېر سره خوشحال یو او د کمیټي سره موږ د شپې ورځ به کومک به ورسره کوو، وخت به ورکوو اور هر رقم تعاون امداد به ورسره کوو چې دې نه زموږ قوم او ملت ته فایده ورسیږي او دې قوم نه زموږ بچیان دپاره تعلیم او زموږ قوم دپاره نور خدمت به وي. د پښتون انجمن غړو شمشاه سره په خبرو کې وویل مبارزه باید تر همدې ځایه محدوده نه وي او د نړۍ بېلابېلو پښتون میشتو سیمو ته به هم ځي. موږ په دې پروګرام کې د پښتنو یونیټي لپاره کوشش کړې ده، کوشش کو او موږ کوشش کو چې دا سبق دا شی د افغانستان نه واغله د یو سر نه واغله د بل سر پورې د پښتون افغان یو دی. پښتون مینس افغان، افغان مینس پښتون او دې نه څوک چې دا جدا دی هغه ځای کې سر مطلب موږ څه کولی شي هغه زموږ کوو. خبره جدا ده پټه باندې تاسو ته وایم تاسو دا پښتون افغان نه پښتون ته جدا نه شي کولی. دا ټول موږ یو خلک یو او یو سره موږ کار وکړو او ټول اتفاق کې مطلب راولو. په دې باندې زموږ کوشش دی د انډیا کې موږ ناسو په دې ځای کې ماشاءالله ټول کار روان دی او تاسو په هغه ملک کې هم کوشش کوئ او موږ به خوشحاله بشو. شکریہ، السلام علیکم. زه جنیم بمبئی والا خبرې کومه دا د موږ د اتحاد دپاره او د موږ د پښتون ټرست دپاره دغه خبرې مطلب له ډېرو کلو څخه په ذهن کې وې او دا موږ نن سره راټول شوي په بمبئی کې د دلی والا، د بنګلور والا، د ګوپال والا، کلکتې والا، د افغانستان جنرال کونسل صاحب او د بمبئی ټول پښتانه او ټول مطلب د پښتنو پیاره خلک راټول شوي دي او هغه د دې په باره کې خبرې کړي چې باید دلته موږ اتفاق یو کړو او د تعلیم په باره کې، د صحت په باره کې او موږ باید له هر چا سره له هر قوم سره په عزت واوسېږو. په هند کې افغان ډیپلوماټ هم دې غونډې ته وربلل شوی و. هغه وویل پښتون په ټوله نړۍ کې ستر او ویاړلی قوم دی او د ننګ په چاره سره یو دی. او په هندوستان کې یو تاریخي لاره سړک چې د کلکتې څخه بیا تر کابل رسېدلی ده، دا د شیخا سوري اقدام و چې دغه دوه ملتونه د سړک له لارې تړلي چې د ننه پورې د دې سړک څخه هندوستان خلک او افغانان استفاده کوي. دا یو مثال دی. اوس مهال په سیمه او نړۍ کې د پښتون قوم شمیر له 90 میلیونه څخه ډېر دی چې یوازې 40 میلیونه په هندوستان کې اوسیږي.